سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو کاند الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې او راغلی یم د قومندانۍ پول ته یا هم د جندرما پول ته او څوک ورته د الفت مینې نوم هم یادوي نو زموږ د یو مسافر ورور غوښتنه وه تر څو د خپل کمرې د لارې الفت مینې تازه حال احوال او دغه ګرم بازار چې د قومندانۍ په پول کې دغلته موقعیت لري دلته به د هیوادوالو سره دغلته چې کوم کسان دکانداري کوي او روزمره چارې مخې ته بیایي هغه به هم تاسو ته راوښایو هغوی سره به خبرې اترې هم ولرو نو دغه د قومندانۍ د پول ساحه ده چې څوک ورته د قومندانۍ پول وایي څوک ورته د جندرما پول وایي څوک ورته د الفت مینې نوم هم یادوي تاسو به ښکاري انځور کې چې دغه د قومندانۍ پول دی او مخامخ چې کوم موټر روان دی نو مستقیما ځي کابل دوسرکې ده چې په دې باندې څو ولسوالۍ نورې هم پرتې دي خوږاڼو ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ ترڅنګ د سارک ولسوالۍ او له هغې غاړه چې کوم موټر مستقیما جلال آباد ښار ته داخلیږي تاسو ګورئ چې د دورنډې څخه هم راځي د مرکز کابل څخه هم راځي او د مختلفو ولایتونو څخه په هغې لاس باندې چې موټر جلال آباد ښار ته داخلیږي راسره اوسئ انشاءالله دلته د دغې قومندانۍ په پول کې د دې ځای د چهارباغۍ ځلوبیو ډېر زیات صفت کیږي خلک ډېر زیات خوښوي او د ننګرهار ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي د دغې ځلوبیو ډېر زیات مینوال دي نو موږ سره به د دغې پول څخه او د دغه ځای څخه څو ښکلي او مختلف انځورونه هم ووینئ دلته به له دوکاندارانو سره خبرې اترې هم ولرو چې د دوی دکانداري د ژمي د موسم سره څنګه روانه ده او روزمره چارې څنګه مخې ته ځي په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه الفت مینه کې یو چې څوک ورته د قومندانۍ پول هم وایي د دغه ځای د چهارباغۍ ځلوبیو ډېر زیات صفت کیږي خلک ډېر زیات مینوال هم دي او زمونږ هغه هیوادوال چې په دغه سیمه کې اوسېږي یا همدغلته نږدې اوسېږي د قومندانۍ پول سره نو اکثره چې دی سهار کې راځي او دغه د چهارباغ ځلوبۍ
چې ډېر زیاته خوندوره دي زیاتره یې اخلي سهار چای لپاره. نو استاد ما سره تر څنګ ولاړ دی، تاسو ګورئ چې دا هم اوس لګیا دی، دا ځلوبۍ دغلته پخوي. دسره مې خبرې اترې کوم چې څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي او د ژمي د موسم په راتګ سره دوی دغه کار روزګار څنګه روان دی. استاد سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. علیکم سلام ورور، ښه یې؟ جوړ بخیر. خوشحاله اوسې، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله، فضل خدای دی. ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم محمد طاهر دی، د لغمان نه یم. طاهر او محمد طاهر. څنګه یې؟ ژمي سره څنګه یې؟ والله شکر ده، ښه ده، فضل خدای دی. ژمي دا راته ووایه چې څنګه دي د ژمي د موسم په راتګ سره ستاسو مشتریان څنګه دي؟ د ورځې به څومره ځلوبۍ تاسو وباسئ دې ورځو کې؟ والله دا خو روزمره معلومېږي او د ژمي موسم بیا زموږ کار لږ زره ښه نسبت د اوړي څخه د ژمي کاروبار بیا ښه. مطلب دغه ځلوبۍ خو پارځي کې شته که نه؟ په ښار کې مختلفو دوکانونو کې شته او خلک پخوي. دغه د چارباغ ځلوبۍ ولې ډېره مشهوره دي او تاسو دې کې د کوم خاص ګډوئ که نه د لاس خواریم ده؟ نه، د لاس خواریم ده، خو هغوی د ښار خلک نور شیان اچوي، خو موږ خالص بوره ده. په دې خاطر یې موږ لږ زره خلک ډېر خوښوي. مطلب هغې کې بل شی ګډېږي، دې کې خاص بوره ده؟ خو دې کې خاص بوره ده، هغوی نور شیان ګډوي او هغه شیان خاص کوم څه نشته نور چې مثلا تاسو کې ګډوئ؟ لاچي خو پکې فکر کوم ګډېږي. لاچي ده او هغه نور سامان ده چې باید پکې ګډ شي. شات خو پکې نه شي؟ نه، شات پکې نه شي. او دا یو څه نرۍ دي که نه؟ خلک ډبلې دا نرۍ د خاص جلبۍ چې هغه ډېر ډبلې دي، دا موږ چې ډېر نرۍ جلبۍ دي او په همدې خاطر خلک هم خوښوي. مطلب دغه یو ګیلاس چې ته راډه کړې که نه د کشو باندې دا څو دانې ورکوی شل سي او څومره وخت پخېږي؟ یو دانې 20 دانې یو ګیلاس چې ډکې 20 دانې 15 دانې 10 دانې هر څومره چې هغه خپله سړی پورې لري چې اوله کې تیز واچوي بیا اخر کې قرار جلبۍ ته وکړي، هغه بیا ډېر پکې وځي. مطلب چې د ورځې په اوږدو کې به څوک کړیان پخوي دغسې؟ والله دلته خو روزمره کاروبار ده، کله ورځې کار ښه کله لږ خراب وي، دا خو زره نظام. او دا خو ماشاءالله چې دی عمومي سړک دی که نه، په دې باندې ډېر زیات بیروباره مې موږ چې ګورو اکثره خلک دغلته راځي او دغلته بریک نیسي تر څو دغه ځلوبۍ یو چارک نیمان یو پاو واخلي او بیا چای سره چې ډېر زیات خلم کوي چې ګرمي او چې ګرمي بیا د دې لپاره خلک وړي دي نه د ګرم ډېر وړي چې دا وی چې عمل دی وی خوري لږ ځان سره وړي وی خوري خلاص. په دې خو زه مطمئن یم که نه چې دې ساحه کې به ستاسو مشتریان ماشاءالله ډېر ښه وي. ته داسې هم راته ووایې چې د ننګرهار ولایت په شمول تاسو نور د کوم ځای څخه خلک دلته ډېر راځي چې مثلا تاسو نه ځلوبۍ اخلي او ځان سره یې وړي یا مثلا په لومړي ځل یې وړي خوند یې ورکړي بیا درپسې راغلي بیا درپسې راغلي؟ څه خو مختلف ځایونو ته ځي، حتی اروپایي هېوادونو ته هم ځي. اروپایي هېوادونه څو ورځې مخکې مې یو دانه راغلی او تقریبا دا د خپله د یو کې کې و همالته راغی مې درولې زره کیسه مې ساعت هم ورسره تېر شو خو او وایي راځم بیا راځم. زمونږ یو خوږ مینهوالو هغه کمنټ کړی و تر څو موږ لپاره باید یوه خپرونه په الفت مینه کې ثبت شي تر څو دغه د چارباغ ځلوبۍ چې ډېر مخکې مې خوړلې وي یو ځل باید وګورم چې استاد مو ګورو او چې ستا خبرې مو اوري ځکه ستا د لاس خواږه تر اوسه هم چې د هغه ذایقه یې په خولو کې شته دی. او بلکل شته، خلک راځي، ډېر خلک راځي وروره، داخلي خلک هم ډېر راځي، حتی د ولایتونو لرې ولایتونو هم خلک راځي، دا خو د باندې مملکتونه هم راځي. مشتریان شکر د ډېر ده ښه ده. ډېره مننه. که داسې هم راته ووایي چې دلته د ځلوبۍ تر څنګ نور څه هم پخوئ خواږه که نه یوازې د ځلوبۍ دي؟ هو د خجور ده، روغن جوشي موټه وایي، پلي مټر ده او مټیان پخوو. خو زیاته دا جلوبۍ زیاته جلوبۍ مونږ ښه ده، کار جلوبۍ ښه ده. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. که کوم وروستی پیغام لرې زموږ لیدونکو ته، زموږ اکثره لیدونکي چې دي افغانان وروڼه دي کوم چې همدا مهال د افغانستان څخه بهر اوسېږي، که هغو ته کوم خاص وړاندیز لري یا ورته څه پیغام لري مهرباني؟ پیغام به ورته خپل کاروبار ډېر فوکس وکړي، مخالف ته غریب هلک بېچارهګان په کوم وضعیت تللي دي، خپل په کاروبار باندې باید ډېر فوکس وکړي، خپل هغه آینده ژوند برابر کړي. او چې کله به خیر افغانستان ته بېرته راستانه شو چارباغ ځلوبۍ ټول په خدمت کې دي؟ او هر وخت چې راغلی زم په خدمت کې یم. ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور ودان. لیدونکو را سره اوسئ، انشاءالله موږ به بار وځو بېرته او دلته نور هم انشاءالله ډېر زیات بیروبار دی، د هېوادوالو سره به خبرې اترې ولرو ځکه دا ځای هم ډېر زیات ګرم بازار لري چې زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته چې دی په کار مصروفه دي. نو تاسو ګورئ چې دلته قصابي هم کېږي.
د بل استاد سره به خبرې وکړو. استاد سلام، ستړی مه شې. خیر څه خیر انشاءالله په خیر یې. ښه ده حلالي ده. ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. زموږ نوم محمد آصف ده. محمد آصف وروره څنګه یې؟ خدا ښه شکر ده. ژمي سره څه حال دی؟ لا بس دغسې ژمی ده نو بس نورمال ژمی ده نو. نن خو فکر کوم ستا یخ نه کېږي. نه ځان دې ګرم کړی؟ او ځان هم ګرم کړی. ډېره مننه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په الفت مینه کې بیا دغلته چې دا قصابي کوي او څنګه دې مشتریان دې اوس؟ تقریبا 6 کاله کېږي چې موږ په قصابي کوو ته. 6 کاله دوکان دې خپل دی؟ نه زه خپله کارګر یم. کارګر یې ورسره؟ دا راته ووایه چې د ورځې په اوږدو کې به څومره غوښه وباسي ته لکه د من په حساب باندې؟ والله کله بازارونه خیر او کله خراب وي. صفا خبر درته وکړو پوه شوې. بازارونه کله خراب وي کله ښه کله تیز وي کله ښه بس. او دا هم راته ووایه چې دلته خراب دي. او دا هم راته ووایه چې دلته چې حلالۍ سیرلی دی پسه دی چې موږ د خوسي غوښه حلالو. خوسي غوښه او خوسیان حلالو. او ماشاءالله بیا تنکي مې زر زر به وځي نو. هغه ماشاءالله ښه خوسیان تنکي خوسي دي او ښې غوښې موږ کوو پوه شوې. دا ځای خو ماشاءالله ډېر زیات ګرم بازار لري که خو اکثره په سهار کې او بیا مازدیګر کې دلته بیروبار هم زیات دي. څنګه ستاسو مشتریان کم دي؟ والا بس دغه سبای کې بازار لږ ښه او دغه ماښامي ټایم کې لږ بازار ښه نور بیا بعد غرمې بیا شینې بس قلارې ناست یو د خدای هیلې ده. دلته مې ښه خبردار نه کنه تاسو سره د کوفتې ماشین هم لګولی که او موږ ماشین هم لګولی کوفتې دوه برق چې کله برقي هغه برقي ماشین استعمالو کله چې برق نه بیا جانرټري استعمالو. ډېره مننه کامیاب اوسئ. ستا خو ماشاءالله په دې برخه کې تجربه هم زیاته ده. 6 کاله کومې جالب یا خوږې خاطرې سره مخامخ شوی کولی شي زموږ لیدونکو سره شریکه کړي؟ والا خاطرې به د باقي څه داسې خو به کله نه شي وایي چې مثلا د غوښې پر ځای د خپل لاس غوڅ کړی. والا غوڅ کړي هم دي لاسونه هم ډېر غوڅ کړي دي وروره پوه شو. بس چړې هم لاسو کې اخیستې او بس لاسونه غوڅوو یعنې دا پکې راځي؟ او دا پکې راځي. دا خو قصابي کوي خامخا بس دا پکې راځي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. که کوم پیغام لرې زموږ لیدونکو ته خپلو هېوادوالو ته مهرباني. موږ خپلو هېوادوالو ته دا پیغام لرو چې باید ښه اوسېږي او خوشحاله اوسېږي او انشاءالله دا زندگی د عمر ده چې په یو انسان باندې یو رقم حالات هر رقم حالات راځي هر رقم مشکلاتو سره مخ کېږي هر رقم ستونزو سره مخ کېږي او هر رقم. ډېره مننه. ژوندی اوسئ.
سلام ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغه چوک کې یو او د یو بل روډ څنګ ته راغلم تاسو ګورئ چې دلته چې د ترکاري فروشۍ دکان لري نو د سره غږېږم چې څومره وخت کېږي دلته چې د دوکانداري کوي او د ژمي د موسم په راتګ سره دوی کار روزګار څه ډول روان دی وروڼه سلام ستړی مشئ په خیر راغلی السلام علیکم ورور خیر جوړ سر مخه قرار خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې احسان الله شیرزاد ولسوالۍ احسان الله څنګه یې وروره ښه انشاءالله شکر الحمدلله تاسو خیر اوسئ ډېره مننه څنګه ژمي سره شکر او موسم بس کله څنګه ښه دی الحمدلله ستا خو پکې فکر کوم یخ نه کېږي که څنګه نه کېږي ولې نه کېږي سهار وختي کې یخني او هر څه مجهز راځو خو دلته بیا خطا کوم کچ کار مان تاسو معلومیږي چې ستاسو کار هم ټول په سهار کې او سهار کې ډېر کار مو سهار کې او دا ټینګ چې بس خاموشي نو بیت شینی خو سهار کې دکان سیټ کول لږ سخت کار بس لکه سهار کې تاسو 2 بجې راځئ سهار کې مونږ راځو د 8 بجې شو 8 بجې نه ډایرکټ خپل دکان ته راځئ که نه اول مال پسې مال راوړئ مال اخلو بس تقریبا 9 بجو پورې دا دکان هم فعال ځکه چې بل هلک دلته راځي یو کس مال پسې ځو یو دکان کې 3 کسان یو سبزی پسې یو میوې پسې ډېره مننه ژوندی اوسئ که دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا دغه ولفت مینې سره دوکانداري کوي دلته دې ځای کې دلته تقریبا زموږ 10 کاله برابرېږي 10 کاله برابر ماشاءالله بیا خو ډېر وخت تېر کړی نو هو ډېر وخت دا راته ووایئ چې د ژمي د موسم په راتګ سره ستاسو مشتریان څنګه دي او د هفتې کومې ورځې تاسو لپاره ښه وي مثلا سودا هم پکې ډېره خرڅېږي والا الحمدلله زموږ خو هره ورځ ښه خو بیا د پنجشنبې ورځ پکې ډېر ښه وي پنجشنبې ورځ او پنجشنبې ورځ دلته خو ماشاءالله زموږ چې ګورو بیروبار هم سخت زیات دي که نه دې خلک چې موټر ځي دلته یو ځل بریک نیسي او چې دغې خلک راځي نو دلته خلک یو ځل وقفه نیسي که نه تر څو یو شی ځان لپاره واخلي کور لپاره او تاسو سره بیا خوا کې دغه هم شته دی که نه چارباغې زلوبه هم شته دی نو او چارباغې زلوبه هم شته دی او ګاهکان ورته راځي ښه پرېمانه او مونږ هم سبزي میوه الحمدلله ښایسته هر څه پاک سوتره مونږ سره میلاویږي لکه مونږ تازه شیونه راوړو پوه شو دا نور بازار ونه ګډوډ شیونه مونږ نه راوړو دا راته ووایئ که نه چې په دې دومره سبزیو کې تاسو سره کومه یوه پکې د افغانستان شته که نه ټولې پاکستان نه راځي ما دې کې شته دی مونږ سره دې کې ټماټر چې دی د ایران دی او نور سبزۍ کې چې دی بیا ډېر شیونه چې دی اوس د پاکستان نه دي او کله افغانستان کې مثلا که دغه ترکاري باب شروع شي که درڅنګه میوهجات شروع شي هغې وخت کې چې دې نرخونه ډېر کمترین وي که نه ټیټ نرخ باندې خرڅېږي څه کول پکار دي ستا په نظر دولت په دې برخه کې چې هغوی باید څه وکړي دا چې دی مونږ خپله چې دی پاکستان کې ما کاروبار کړی دی هلته سټورونه لکه د دې سیزن مال چې دی تا ته په هر وخت میلاویږي په بل وخت کې میلاویږي د سټورونو د وجې دلته چې دی دلته دا هغه نشته دی سهولت نشته دا د سټورونو چې زموږ مال وساتل شي د دې د وجې چې دی بیا مونږ دا اوس کله ایران ته احتیاج وو کله پاکستان ته احتیاج وو چې دغه نه خلاص شو ښه دی یعنې دولت ته پکار دي چې سټورونه او خانې برابرې سټورونه سړې خونې ډېره مننه ژوندی اوسئ که کوم نور پیغام لري زموږ لیدونکو ته خپلو هېوادوالو ته مهرباني بس مننه وروره او ټول خوشحاله اوسئ خیر اوسئ روزګار هم خوشحاله اوسئ ډېره مننه ټول ودان سلامت اوسئ
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه و په جلال آباد ښار کې د الفت مینی چوک چېرته چې زموږ هیوادوال په مختلفو کارونو مصروفه وو. په دې هیله چې دغه خپرونه تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما یې د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم موږ سره په جلال آباد ښار کې د الفت مینې دغه په زړه پورې بازار او چوک وویني. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.